ډېر خلک دا تپوس کوي دا مولیان یو کېږي ولې نه دا ډېر ښکلی تپوس دی اکثر عوام وایي موږ ځان له ګډوډ شوي د ده ومنو او که د هغه ومنو په دې باندې ښکلی مثال زه اکثر د ملګرو له ورکوم د سعودي عرب دا علما چې دي ټول متفق دي اگر که بعضو مسلو کې اختلاف شته خو هغه فروعي مسایل دي هغې خبره ده او اختلاف ما وایي چې د انسانانو طبیعت دی خو نور دوی کې نه تنظیمونه شته نه دغه فرقې او ډلې شته کوم چې زموږ په ملکونو کې دي نه په یو بل باندې ټاپې لګوي چې دا کافر دی دا مرتد دی دا مشرک دی دا بدعتي دی نه دا وایي چې د هغه خواله مه ځه او نه دا وایي چې د هغه خواله مه ځه د دې وجه څه ده وجه دا ده تا په مکه کې د یو عالم نه تپوس ته به چې خواله ورغلی او هغه ته دې وایي چې شیخ صاحب ما په دې مسله باندې پوهه کا زه نه یم پوهه په دې خبره باندې هغه به تا په مسله باندې پوه کړي وایي قرآن کې داسې دي او حدیث کې داسې دي بیا ته د مکې نه چې کله واپس رالې دلته ریاض کې د یو شیخ نه تپوس همدغه مسله چې دې مسله کې ما پوهه کړه هغه به تعالی جواب درکړي هغه قشان جواب هغه قشان مسله خو زموږ ملک له چې لاړ شي تا په سواد کې د یو عالم نه تپوس وکړو د هغه خپل جواب دی په دیر کې دې تپوس وکړو هغه بل جواب دی بیا دې په درګۍ کې تپوس وکړو د هغه بل جواب دی بیا دې چارسده مردان کې تپوس وکړو د هغه بل جواب دی پېښور کې بله مسله ده کراچۍ کې بله مسله اسلام آباد کې بله او ټول یعنی هر ځای کې به ته مختلف خبرې اورې دی یو څه وایي هغه بل څه وایي دی بل څه وایي هغه بل څه وایي ځکه عوام وایي موږ ګډوډ شوي وجه څه ده وجه دا ده کم کتاب ته چې دا مولیان واپس کېږي دا ټول د مسلو کتو دپاره هغه د دې ټولو یو کتاب نه دی د هر یو سره جدا جدا خبره پرته ده هغه یو وایي چې موږ صرف د خپل مذهب کتابونه ګورو نور د سره نه منو بل وایي موږ د خپل مذهبینو د خپل مذهب کتابونه ګورو د بل هغه نه منو بل وایي موږ خپل مذهب نو آیا د دوی په منځ کې به اتفاق راشي نه راځي د دوی مسله به یو شان شي نه چې کله زمونږ د مولیانو مرجع او مصدر یو شو او هغه قرآن او حدیث چې موږ به هره مسله قرآن او حدیث کې تلو که برابر ومنو به که نه برابر پرېږدو به نو بیا به دې ټول اتفاق راشي که موږ یو ځای داسې کښېنو په یو ټیبل باندې دا ټول مولیان کښېنو دا ټولو فرقو والا کښېنو چې اتفاق راولي دا یو وایي زما خو پلانی امام دی زه خو صرف د هغه منم بل وایي زه صرف خپل منم هغه وایي زه خپل منم هغه وایي زه خپل منم یو پکې وایي زه قرآن او حدیث چې صحیح ځای منم د دوی به اتفاق راشي نه راځي اتفاق په څه راځي چې قرآن او حدیث راوالي د دسترخوان په منځ کې کښېني د ټیبل په منځ کې کښېني چې ای مولیانو صاحبانو ای قاریانو ای علماو ای مفتیانو او ای عوامو دا د الله خبرې دي دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرې دي په دې کې چې څه ومنو به په دې کې چې څه هغه منو به او کومه مسله چې به د دې خلاف راځي هغه به پرېږدو ته ګورې چې د ټول امت یو کېږي او که نه یو کېږي نو دا دویم سوال ډېر اهم سوال دی چې کله زموږ په منځ کې اختلاف راشي نو څه ته به واپس کېږو قرآن او حدیث ته اختلافات په دغې باندې ختمېږي اختلافات په دې نه ختمېږي چې ته به صرف دا وایې چې زه د خپل مولا په لار یم بس د بل چا نه منم بل وایي زه د بل چا نه منم بل وایي زه د بل چا نه منم ځکه خو زمونږ په دې ملک کې اچار دی ورب الکعبه هر قسمه فرقه به ته دلته میلاو شي حدیث کې راځي که نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما امت درې اویا فرقو کې به تقسیمي دا به ته دلته میلاویږي څه وجه ده ځکه چې ټول اتفاق په قرآن او حدیث باندې نه په خوله باندې ګوره هر یو وایي چې کلمه وایي او ځان ته مسلمان وایي دی به لازم وایي چې زه قرآن او حدیث منم خو عملي ژوند کې کوتاه دی صرف په خوله باندې وایي عملي ژوند کې نشته نو دا څومره فرقې دي انسان حیران شي دا جي دیوبندی دی او دا بریلی دی او دا حیاتی دی او دا مماتی دی دا نقشبندي دی او دا چشتي دی او دا قادري دی او دا جماعت المسلمین دی او دا عثمانیان دی او دا توحیدیان دی او دا سلفیان دی او بیا به سیزه دي سیزه سړی حیران شي دا څه کیسه روانه دا فرقې چې دومره جوړې شوي دي اختلافات چې دومره ډېر شوي دي دغه یو وجه ده د بنیادي چې قرآن او حدیث شاته پاتې شوي که دا قرآن او حدیث موږ خپل ژوند ته رادن نه کړو نو زه راته یقیني یم چې دا ټول اختلافات به څه شي دا به ختم شي